دا قرار کلیک درنو دوستانو سلامونه او احترامات می قبول کړئ. درنو دوستانو نن د سره یو داسې دردونکې واقعه شریکوم چې په پنجاب راولپنډي کې یو رور را پاسېدلی دی او بل رور یې ډیر په بېدردۍ سره قتل کړی دی. د دغه رور یې څه ګناه وه چې داسې قتل کړو؟ ټول معلومات سره په دې ویډیو کې شریکوم. ویډیو کې را سره تر اخره پورې پاتې شئ. کوم ملګري چې زموږ په چینل کې نوي دي او زموږ چینل قرار کلیک یې نوي سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ او سره د ټاډۍ نشان هم ووهئ. دوستانو دغه دواړه رونه په یو جینۍ مین وو. نو مشر رور را پاسېدلی دی او خپل کشر رور یې ډېر په بېدردۍ سره قتل کړی دی. دوستانو دغه جینۍ به هم دواړو سره ګپ شپ لګو او دواړو ته به یې ویل چې زه د سره مینه کوم. نو مشر رور را پاسېدلی دی او کشر یې په سیند کې غورځولی دی او مړ کړی دی. په دې وجه یې مړ کړی دی چې دغه جینۍ سره زه واده وکړم. دوستانو د خپل رور د مړ کېدو نه بعد هم دغه جینۍ په لاس ور نه لله ځکه چې دغه جینۍ دریم سره هم ګپ شپ لګو او دریم هلک یې هم خوښ و. نو هغه جینۍ دریم هلک سره وتښتېدله. دوستانو دغه هلک اوس ډېر زیات غوسه دی او ویلی دی چې زه به دغه جینۍ نه پرېږدم ځکه چې په ما باندې خپل رور قتل کړو او اوس د بل کس سره وتښتېدله. دغه هلک وایي چې جینۍ زما هر څه تباه او برباد کړل. دغه جینۍ زما ملا ماته کړله. دغه هلک پولیسو نیولی دی. بیان کې ویلي دي چې ما خپل رور د دغه جینۍ دپاره وژلی دی. دوستانو حکومت ته پکار دی چې دغه هلک ته سخته سزا ورکړي ځکه چې د یوې جینۍ دپاره خپل رور داسې په بېدردۍ سره قتل کړو. دا و د نن ورځې خبر چې د سره مو شریک کړو. که ویډیو هم خوښ وي نو لایک او شیر یې کړئ. چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ. مننه کوم چې ویډیو هم را سره تر اخره پورې وکتله او د بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.